د افغان واکمنۍ اقتصادي مرستیال اعلان کړی. هغه طرح یې منظور کړې چې له مخې به یې بهرنیو پانګوالو ته د افغانستان دننه د پانګونې په بدل کې له 1 تر 10 کلونو پورې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اوسنۍ افغان واکمنۍ د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال اعلان کړی. هغه طرح یې منظور کړي چې له مخې به یې بهرنیو پانګوالو ته د افغانستان دننه د پانګونې په بدل کې له 1 تر 10 کلونو پورې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. د یاد اعلان له مخې د افغان واکمنۍ اقتصادي کمیسیون په دې اړه یوه ځانګړې کمیټه ټاکلې چې دنده به یې دا وي څو د پانګونې د کچې، ډول او اقتصادي سکتورونو پر بنسټ د استوګنې موده په منظم او شفاف ډول تنظیم کړي. تمه ده چې دا کمیټه د صنعت، کرنې، انرژۍ، کانونو او نورو مهمو اقتصادي برخو لپاره بیل بیل چوکاټونه وټاکي. چارواکي وایي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې افغانستان د سیمې او نړۍ د پانګوالو لپاره یو نسبي جذاب اقتصادي چاپیریال رامنځته کړي او د بهرنۍ پانګونې له لارې د کارموندنې، عوایدو او اقتصادي ودې زمینه برابره شي. د بهرنۍ پانګونې د جلب لپاره بېلابېلې هڅې وشوې، خو د نامناسب سیاسي او امنیتي وضعیت، نړیوالو محدودیتونو او د باور د کموالي له امله دغه هڅې تر ډیره بریالۍ نه وې. اقتصادي شنونکي باور لري چې که دا طرحه په عملي، شفاف او قانوني ډول پلي شي، کولی شي د پانګوالو اعتماد یو څه زیات کړي، خو ټینګار کوي چې د امنیت، سیاسي ثبات او روښانه قوانینو نشتوالی لا هم د بهرنۍ پانګونې پر وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.